السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، ټیک ټوک کې موږ څرنګه روپۍ وګټو. ډېر خلکو مثال ما چې دا پوښتنه کړې وه چې آیا په ټیک ټوک کې روپۍ ګټلی کېږي که نه ګټلی کېږي. خو په ټیک ټوک کې ګټلی کېږي، هغه ډېر مشکله ده موږ پښتنو لپاره، صحیح نه؟ ولې په ټیک ټوک کې ما پښتنو بدلې لیدلې دي ویډیو وي، خالي ځان ته نیولې وي او بدل ورسره ټایپ وي، دا ویډیو نه وایرل کېږي، صحیح ده؟ نورو خلکو د انډیا والو د هغو ویډیو ډېر وایرل دي، نو موږ ویډیوز کوم دي هغه دغه نه دي وایرل. اوس موږ څرنګه ټیک ټوک روپۍ وګټو. تاسو به د یوټیوب چینل لرئ، ټول خلک به یې لرئ تقریبا. نو د یوټیوب چینل چې تاسو دي هغه زر نه وایرل کېږي، زر مثال نه کامیابېږي. د هغه لپاره نن ما تاسو ته یو ډېر زبردست شی راوستی او هغه د ټیک ټوک. اوس به تاسو وایئ چې څرنګه تاسو به لاړ شئ خپل ټیک ټوک ته. تاسو نو زه چې خپل یوټیوب خلاص کړم، نو نن ما یوټیوب خلاص کړو او یو ویډیو مې کتله، ټیک ټوک ویډیو چا اپلوډ کړې وه، تقریبا په 10 منټه کې 3 لک ونه پوره کتلې وه، صحیح ده؟ نو ما دا یوه کتل، یوه ویډیو د بل چا ده، چینل د بل چا ده، ویډیو یې را ډاونلوډ کړې ده، په خپل یوټیوب کې اچولې ده او هغه تقریبا په 10 منټه کې 3 لک ونه پوره کتلې وه. نو دا مثال د سوچ خبره ده چې 10 منټه کې 3 لکو او د هغه سړي سبسکرایبر هم کم دي، سبسکرایبر هم 1000 2000 سبسکرایبر دي، مګر ویډیو یې 3 لک نه پوره کتلې. دا تاسو سوچ وکړئ دا څرنګه. نو نن به زه دغه شی در وښیم چې تاسو څرنګه خپل چینل سې مخته کوئ په ټیک ټوک باندې. هغه به داسې کوئ چې تاسو به ټیک ټوک کې لاړ شئ، اوله ته به مثال هغه خلک د سره ایډ کړئ، هغه خلک به فالو کړئ کوم چې مشهوره وي، صحیح ده؟ هغه خلک به فالو کړئ. نو کله چې هغه سړی ویډیو اپلوډ کړي ټیک ټوک ته، تاسو به هغه ویډیو د ټیک ټوک چې ډاونلوډ کړئ خپل ځان ته او د هغه بعد به تاسو واچوئ خپل یوټیوب چینل ته. په دغه باندې به تاسو ته کاپي رایټ راسي او ویډیوز کومه ده هغه به اول تاسو اپلوډ کړئ یوټیوب ته، نو دویم سړی چې اپلوډ کړي کاپي رایټ به هغه سړي ته راځي، صحیح نه؟ نو که تاسو غواړئ چې خپل چینل مخته کړئ په ټیک ټوک باندې او روپۍ وګټئ، ما تاسو ته مخته ویل چې په یوټیوب کې یو مخ زیات روپۍ دي، نو په دغه رقم باندې موږ خپل چینل مخته کولی سو او چینل باندې روپۍ ګټلی سو، صحیح ده؟ ټیک ټوک ته به لاړ شئ، خپل کوم ملګري چې مې سره ایډ کړي هغه چې کله ویډیو اپلوډ کړي په هغه ځان به تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل ته او د هغه بعد به لږ ایډیټ کړئ او بیا به تاسو یوټیوب ته واچوئ. نو په یوټیوب کې تاسو لاړ شئ، سرچ کړئ ټیک ټوک ولیکئ، ویډیو به راواړوي، یوه میاشت به وتلی، 15 شپې به وتلی، کتلې به 1 میلیون 2 میلیون خلکو کتلي. دا دغه باندې یوټیوب د ټیک ټوک ویډیو خلک خوښوي، خلک یې ګوري، هغه پښتو یې که د اردو یې که د هر ژبې خلک یې ګوري، خلک یې خوښوي، ځکه خو میلیون 2 میلیون 3 میلیون کتونکي لري. نو په یوټیوب کې دغه رقم باندې موږ خپل چینل مخته کولی سو. دوم خبر داسې په یوټیوب په ټیک ټوک کې موږ روپۍ څرنګه وګټو. اخو یوټیوب په ټیک ټوک کې روپۍ ګټلو 2 لارې ماته معلومې دي او دواړه لږ سخته دي. سخته څوړ دي، تاسو به کتلې کله چې ټیک ټوک څوک لایو راسي په ټیک ټوک کې، بیا موږ ایموجي ورلیږو، هغه عکسونه چې وي بزرګیانو او شانو عکسونه وي، هغه عکسونه په کوینو خرڅېږي ورې. ټیک ټوک بل تاسو چې وي تاسو ولاړ شئ ټیک ټوک ته، کله چې څوک ویډیو جوړ کړي هغه ته ایموجي موږ ورلیږو، کمنټ کو، نو هلته ایموجي وي، ایموجي بیا مثال په 5 کوینه 10 کوینه هغه کوینه به موږ اخو ایموجي، بیا ایموجي هغه ته ورلیږو، بیا موږ کله د 10 کوینو ایموجي هغه سړي ته ورلیږو، هغه سړي ته 10 پوینټه ورسي او هغه 10 کوینه چې دي هغه بیا په ډالر باندې کنورټ کړي او د په هغه رقم روپۍ ګټي. دا خو پښتانه ماته نه ښکاري چې هغه به دغه رقم روپۍ ګټلې له ټیک ټوکه چې، خو نور خلک یې ګټي کوم چې مثال مشهوره دي په ټیک ټوک کې او ډېرې ویډیو وي دي، صحیح ده؟ دومه طریقه ټیک ټوک کې روپۍ ګټلو ده پروموشن هر چیرې کېږي، په یوټیوب کې، په ټیک ټوک کې، فیسبوک کې، فیسبوک پیج کې، هر چیرې پروموشن کېږي. پروموشن څرنګه؟ مثال اوس یوه چې کوي ویډیو جوړوي په ټیک ټوک کې، نو هغه به راواخلي لپسټک د شونډانو رنګ، د هغه پروموشن به وکړي. یو سړی ویډیو جوړوي هغه به د موبایل پروموشن وکړي چې دا موبایل ده، دا دغه چې واخلئ. زه به مثال یو سړي ته وایم چې په ټیک ټوک کې د هغه مثال ډېر فالوورز یې 1 لک 2 لک فالوورز یې، هغه ته به زه وایم چې په ویډیو کې دې وایاست او ځل چینل سبسکرایب کړئ، زه به تا دومره روپۍ درکړم. دغه ته یې پروموشن. نو په پروموشن باندې موږ ډېر روپۍ ګټلی سو په یوټیوب کې، په ټیک ټوک کې، فیسبوک کې، هر چیرې. په دغه طریقه سره موږ له ټیک ټوکه چې په یوټیوب روپۍ ګټلی سو او یوټیوب پرته په ټیک ټوک کې موږ په 2 طریقو سره ماته معلومې دي چې په دغو طریقو سره موږ روپۍ ګټلی سو. نو ګرانو ملګرو، کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ نه، چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.